زنا والعیاذ بالله. الله سبحانه وتعالی چې منګ لري ساتي هغه ګناه ده چې ابلیس او شیطان دغه غواړي چې انسانانو کې دا ګناه خور شي. حدیث کې راځي امام ابن حبان رحم الله راوړی او امام ابن ابي شيبه راوړی. ابو موسی اشعری رضی الله عنه روایت ته رسول صلی الله علیه وسلم وی چې ابلیس د خپل لخر خور کې کوم چې وړه وړه شیطانان دغه خواره کې په ځمکه کې نبی او ته وی چې تاسو کې کم یو کس مسلمان گمراه کو نو البسته التاج على راسي نو زبد هغه په سر باندې یو تاج د مغلب انعام ورکوم. د ابلیس کوم چې شیطانانو مشر دی هغه دی کشرانو ته دا خبره وکي نو بیا د دوی پتا سو کې به ماته نږدې سره هغه چې په مسلمانانو کې غټه فتنه خوره کی نو یو په سراشي اولنې د ابلیس وتی د سکارو کو یا پلاني باندې مې کوشش وکړو تر دې چې خپل خزه طلاق کړه. یعنی دا کله کله شیطان دا چلون کوي چې خزه خاون وران کې دی او بس بیا خزه صبر نشي کوله خاون نشي کوله او کور ټول وران شي د شیطان کوشش نو دې راشي د مشر ته وي چې ما هغه پلانې مجبور کو دي چې خزه طلاق کړي هغه ته چې دومره کار دي نه کړه به بلې خې سره واده وکي ابل لشي نه بل ته تاسو چلو کوی ما خدا چلو کو چې د پلاني او د پلاني په منځ کې دښمنی ما پیدا کړه. پلاني او پلاني ډېر کې نه ستوري او بل سره ډېر محبت یو ما کوشش وکړو مجبور مې کړو دوانه دې ته چې دوانه په یو بل بس اصلاح راولي یو بل سره دښمنی وکي. شیطان ابلیس وته دومره کار دي نه کړي سورج بده به دوی روي بیا به بل شي دریم رسول صلی الله علیه وسلم وی د ابلیس ته پوښتنه کی چې تاسو چلو کوی هغه پلاني می کوشش وکړو حتی زنا تر دې چې زنا وکړه زنا مې ته خپل ښکار کړ زنا وکړه نو ابلیس وته وی نعم ما فعلت تاسو هم کار کړی بیزان تر نږدې ويضع التاج على راسه او دغه په سر باندې تاج کیږي چې د صحیح انعام حقدار هوته چې مسلمان دې مجبور کو تر دې چې هغه زنا طرف تر واړو یا تر دې چې هغه باندې زنا وکړه د صحیح انعام حقدار ته ګوره د شیطان په دې عمل باندې ډېر زیات خوشاله شو د دلیل په دې باندې چې دا زنا یو غټه ګناه ده او د انسان دنیا او آخرت چې دغه تباہ کوي. ذکر روایت کې راځي چې مسلمانانو اتقوا الزنا ځان د زنا لري ساتي په دې کې شپږ خبري ثلاث فی الدنیا و ثلاث فی الاخره درې په دنیا کې انسان ویني درې په آخرت کې نه په دنیا کې داري چې د مخه روب او خپلواله هغه ختم شي دوی چې عمر کم شي زناکار انسان عمر کمی سبحان الله تاسو چپ چپیره نظر وچلو چې کم سره تاسو پیژنې هغه په دې مرز کې اخته دغه مرز دغه عمر کمی. دریم دا چې غریبی ډېره زیاتې په مال کې برکت نه او په آخرت کې دری چې الله سبحانه وتعالی غضب او سخت حساب کتاب والعذاب بالنار او عذاب بہت ملویږي په جهنم کې. درې خبرې په آخرت کې درې په دنیا کې دلیل لري چې دا غټه ګناه ده. ځکه روایت کې راځي امام ابن کثیر ذکر کړي چې رسول صلی الله علیه وسلم وی ما من ذنب بعد الشرك بالله اعظم عند الله من نطفه وضعها رجل في رحم لا يحل له. د شرک نه بعد غټه ګناه د الله په نزد ده چې سړی راولږي او د منی قطره یو دشي بچی دانی ته واچي چې هغه د لپاره حلال نه دا غټه ګناه ده د شرک نه بعد. الله سبحانه وتعالی دې موږ ساتي.